په موږ کې پوهان ډېر دي، دانشوران ډېر دي، عالمان ډېر دي. دلته چې یو سړی بیده سي پر اړخ راواوړي بیا یې 4 کتابونه لیکلي وي. داسې انسانانو په عربونو کتابونه لیکلي دي. هر پوه هر دانشور تر 50 تر 100 زیات کتابونه لیکلي دي او بیا مړ سوی دي. پاک رب کائنات چې به کله یو کتاب را لېږي بل به منسوخ کړي. الله پاک 4 کتابونه را لېږلي دي، 3 منسوخ کړي دي او آخري کتاب قرآن پاک دی. قرآن پاک د مینې کتاب دی، د ورورګلوي کتاب دی، د انسانیت د ودې کتاب دی، د انسانیت کتاب دی. سلامونه قدرمنو، امید لرم چې جوړ به یاست. قدرمنو، پاک رب و دې دنیا ته 4 آسماني کتابونه را لېږلي دي. په 4 آسماني کتابو کې 3 کتابونه منسوخ دي. آخري کتاب قرآن پاک دی. ټول انسانیت الله حکم کړی دی چې ټول انسانیت قرآن پاک ته پابند دی او د مسلمانانو د ژوند کتاب چې دی قرآن پاک دی. الله پاک چې دنیا جوړه سوې ده په کروڑونو کلونه کېږي، څوک وایي په اربونو کلونه کېږي. د انسانانو د هدایت لپاره صرف 4 کتابونه را لېږلي دي او دلته انسانانو په خپل 80 کلن ژوند کې تر 100 زیات کتابونه هم لیکلي دي. داسې انسانان هم شته چې ماښام بیده سي سر راپورته کېږي وایي ما 4 کتابونه لیکلي دي. زه دا وایم چې د انسانیت یو کتاب دی، مسلمانان یو کتاب ته پابند دي، د هغه نوم دی قرآن پاک. قرآن پاک آئین دی، قانون دی، ویل هم فرض دی او عمل هم فرض دی. موږ یې وایو عمل نه پکوو. الله پاک په قرآن پاک کې په سورت نساء کې د وراثت تقسیم په خپله کړی دی چې د لور دونه برخه، د خور دونه برخه، د زوی دونه برخه، د مور دونه برخه. خو موږ دا سورت وایو لیکن عمل نه پکوو، خپل وراثت په خپل اولادونو خپلوانو نه تقسیموو. الله پاک د انسان په ژوند خبر دی چې د انسان و ژوند ته ډېرې ستونزې دي، بیماریانې دي، مشکلات دي، د عمر تقاضا ده. نو یو کتاب وویلو ته فرض ګڼلی دی چې هغه قرآن پاک دی. که نه وي الله پاک دام کولی سوای چې خپل 4 کتابونه یې فرض کړي وای چې 4 کتابونه به وایاست. پاک د انسان د ستونزو خیال ساتلی دی، د مشکلاتو، مسایلو، د کار، د ژوند، دا ټول خیال یې ساتلی دی. نو یو کتاب یې په ژوند کې ورته لازم کړی چې دا به وایاست، په دې به عمل کوئ. دا ستاسې قانون دی، دا ستاسې آیین دی. په هغې دنیا به هم له موږه د قرآن پاک پوښتنه کېږي، د نورو کتابونو پوښتنه نه کېږي، خالي د قرآن پاک پوښتنه کېږي. دا چې زموږ لایبرریانې کتابتونونه له کتابونو ډک دي، په لکاو په زراو کتابونه دي، د دې یوه پوښتنه نه کېږي. په دنیا کې 2 علمونه دي، یو علم دی دینی او بل علم دی عصري دنیایي علم. دنیایي علمو کتابونه چې دي هغه دی ریاضي، کیمستري، بیولوژي، فزیکس. دا کتابونه فارموله ده. دا د کتابونه دي اوس لکه 2 2 4 4 4 8 له 8 څخه 2 وباسي 6 پاتېږي. فزیکس ټوله فارموله ده، په دې کې د درواغو هېڅ ګنجایش نشته. کیمستري ټوله فارموله ده، بیولوژي ټوله فارموله ده. په دنیا کې چې څه مرضونه دي، څه پلونه جوړېږي، څه ټکنیک کېږي، ګاډیانې جوړېږي، څه ترقیاتي عمل دی، ټکنالوژي ده، دا فزیک، کیمستري، بیولوژي او ریاضي مکملوي. دا علم ډېر ضروري دی. ولې د ژوند تېرولو لپاره دا علم دی چې د دې علم څخه موږ انکار نه شوی کولی. بې دې علمه دنیا نه چلیږي. په دنیا کې چې څوک ژوند کوي دا علم به خامخا حاصلوي او دا فارموله ده، دې کې دروغ نشته. داسې په عربونو کتابونه لیکل سوي دي چې کله انسانان دغه په عربونو کتابونه وایي نو دوی نظریاتي تقسیم پاته کېږي، دوی په مابین کې خلا راځي، فکري اختلاف پیدا کېږي. او که چیرې مسلمانان یو کتاب ته پابند سي، قرآن پاک ته ټول یو کتاب وایي، قرآن پاک وایي، نو د دوی ذهني هماهنګي هم راځي، په دوی کې مینه هم راځي، اتفاق هم راځي، اتحاد هم راځي. او د قرآن پاک په ویلو باندې اسلامیت مکمل سی، انسانیت مکمل سی. یو جنگ، یو بدبختی هم په مسلمانانو کې نه وي. خو لیکن دا وخت چې په مسلمانانو کې څونه بدبختی دي، مسلمانان په سرحدونو تقسیم دي، په خپل مابین کې سرحد منظم ساتلی دی او په اسلام کې نه سرحد سته، نه بل نه ژبه، رنګ او نسل سته. دا تر 80 زیات یا تر 80 زیات مسلمان هیوادونه چې دي، دا چې کوم تقسیم لري په خپل مابین کې پابندیان دي، یو بل خپل هیواد ته نه پرېږدي. دا چې دي دا دغه انسانان چې کوم کتابونه نور لیکلي دي دا د دغو اثر دی. په مسلمانانو کې بې اتفاقي راوستلې ده، مسلمانان یې تقسیم کړي دي. نو د الله پاک ټول کتابونه چې دي هغه پر انسانیت ولاړ دي، هغه رب دی. او د انسان ټول کتابونه
پر ذات ولاړ دی، پر مفادات ولاړ دی، پر نس ولاړ دی، د ځان په واک اختیار ولاړ دی. رب انسانیت ته لیک کړی دی، انسانیت ته حکم کړی دی، انسانیت ته لاره ښولې ده او انسان د ځان د ګټو لپاره لارې جوړې کړي دي. قدرمنو، له قرآن پاک چې کوم علم انسان ته پاتېږي د ژوند تېرولو لپاره، هغه علم دی حدیث مبارک. که چیرې موږ حدیث مبارک ته پابند سو، حدیث مبارک ووایو، نو زموږ د مسلمانانو بلکې د ټول انسانیت ټول ستونزې ختمیږي. قرآن پاک او حدیث مبارک دا د یو مسلمان د ټول انسانیت د ژوند تېرولو لپاره ډیر ضروري دي او موږ دې ته پابند یو، باید په دې عمل وکړو. نو زه دا وایم چې خلکو دا کوم په لکاو په عربونو کتابونه لیکلي دي، دې موږ تقسیم کړي یو، دې په موږ کې نفرتونه پیدا کړي دي، د انسانیت و مرګ ژوبلي درپدرۍ ته درولی دي، تباهۍ ته درولی دي. نو الله پاک په عربونو کلونو کې 4 کتابونه رالیږي او زموږ انسانان په 80 کلن ژوند کې 100 کتابونه لیکي چې بداسې پر اړخ راوړي، بیا 4 کتابونه لیکلي وي. نو دغه 4 کتابونه چې پر اړخ راوړي او 4 کتابونه لیکلي وي، دا د انسانیت مجرم دی، دا د انسانیت د تباهۍ ذمه دار دی.